سلامونه درنو اوریدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. نن د رښتینې مینې روغ لیوني ناول شپږمه برخه ده. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ. زه او معلم له دغه پریکړې وروسته ښوونځي ته ولاړو. تر غرمې هلته وو او په ښوونځي کې مې هلکانو ته وویل چې زه څو ورځې په رخصتي ځم. زما وکیل بدرخان معلم وي. زما د رخصتي اوازه په ټول کلي کښې خپره شوه او ټولو دا ګمان کاوه چې رښتیا په رخصتي ځم. حتی د کلي ملک او زما باوپا نوکر غازي هم دا خبره ومنله. 2 ورځې وروسته مې خپل د اغوستو کالي او یو څه نور ضروري سامان په یوه بکس کې کښېښوه او بستره مې وتړل او په 3مه ورځ مې د کلي د خلکو سره خدای پاماني وکړه. زه معلم او غازي د سړک تر غاړې راغلو. د سړک پر غاړه مې غازي رخصت کړ. زه او معلم پاته سو. څو دقیقې وروسته مې د معلم سره خدای پاماني وکړه او په موټر کښې سپور سوم. د خپل نامعلوم سرنوشت خواته روان سوم. د کریم د کلي حد ته چې راورسېدم د هغو کډې بار سوي وې او له هغه ځایه راتېر سو. مک ورته چې نږدې راورسېدو د هغوی کلی مې پیدا کړي. له موټر څخه کښته سوم او بستره مې له موټر څخه راکښته کړه او په داسې حال کې چې بستره مې په شا او بکس مې په لاس کې وو د کریم کاکا دې منطقې ته چې د سړک پر غاړه یې کږدۍ درولې وه ورسېدم. کریم کاکا چې د لرې ولیدم ویې پېژندم مخې ته راولاړ سو او یوه زلمي ته یې ورغږ کړي. زما بکس او بستره یې راواخیستل او زه یې خپلې کږدۍ ته بوتلم. کریم کاکا او د هغه مینې زما ډېر تود هرکلی وکړ او زما په راتګ ډېر زیات خوشحاله شول. زه چې کږدۍ ته ننوتلم د کږدۍ یوه خواته یو څوک په تلتک کې پروت و او زګیروی یې و. کریم کاکا په داسې حال کې چې ما ته یې د کښېنستو ځای راښاوه خپلې مینې ته یې داسې وویل ژر سه معلم صاحب ته چای وایېښوه. دی بازاري سړی دی ستړی سوی به وي. د لا خبرې نه مې خلاصې کړي چې تر تلتک لاندې اواز پورته سو. بابا هغه نه راځي. درواغ یې موږ ته وویل. کریم کاکا وویل نه بچو درواغ یې نه وویل. پر خپله پښتو ودرېدی راغلی دی. خدای دې تا جوړه کړي. ډېر سبقونه به درته ووایي. نجلۍ تلتک له مخه ایسته کړ او چې سترګې یې پر ما ولګېدې دستي له ځایه ولاړه سوه او په داسې حال کې چې ښه نه سوی تلای له کږدۍ ووته. کریم کاکا ورغږ کړه چېرته ځې مه شرمېږه دی خو اوس زموږ د کور سړی دی. نجلۍ د کږدۍ شاته ولاړه. ما له کریم کاکا څخه پوښتنه وکړه دا خو به ستا لور وي. کریم وویل هو دا هغه ده چې پر تا یې پسه حلال کړ. ما وویل ولې ناجوړه ده؟ کریم وویل دا څو ورځې کېږي چې طبي یې کېږي. نن خو بیخي د ولاړېدو نه وه. اوس وشرمېدله ډېره شرمه داسې ژر ولاړه سوه. ما وویل ته به یې سړه ده که توده؟ کریم کاکا وویل ته به یې توده وي خو نن مو خیال و چې یو پوستکی پر واچوو. اوس مې هلک رمې ته ولېږئ چې یو وزګړی راولي چې حلال یې کړو ځکه د وزګړي پوست سوړ وي. ما وویل دا خو د خدای تعالی نه خوښوي. دا خو ډېره مهربانه او زړه سوانده نجلۍ ده. کریم کاکا وویل هو مهرباني یې نو مه کوه چې ته تللی یې یو 10 وارې خو به یې یاد کړی یې او ستا یاد دونه ورسره و چې یو ګړی د مخه په داسې حال کې چې په تبه کې شیده هم ستا غم ورسره و او خپلې مور ته یې ویل هغه ملا صاحب څنګه وي؟ ما وویل دا د خدای تعالی ښه ده او ما ته د خدای تعالی وس راکړي چې د دوی د دونه مهربانۍ په مقابل کې ډېر څه ور زده کړم. د کریم کاکا مینې چای راوړې. چای مو شروع کړې. د چای په څښلو پوه نه سوم خو بیا هم خلاصې مې کړې. د کریم مینې پیالې ټولې کړې او وروسته زه او کریم کاکا یوازې پاته سولو. د کږدۍ شاته 2 ښځو داسې خبرې کولې. ابۍ غرمه نږدې ده څه به ورته پاخه کړو؟ ابۍ وویل چرګ به ورته حلال کړو. دا خبرې کریم کاکا هم واورېدې او ورغږ یې کړه د ګلالۍ مورې چرګ ونیسه رایې وله چې حلال یې کړو او دا خبرې چې کوي دا ګلالۍ ده؟ د کریم کاکا مینې ورته وویل هو دا ګلالۍ ده. کریم کاکا وویل دا خو لکه چې شکر دی د معلم صاحب په برکت جوړه سوه. د ګلالۍ مور وویل او خدای تعالی دې د ده قدم تل همداسې د خیر کړي. د ګلالۍ تبه وشکېده. کریم کاکا وویل ګلالۍ ها ګلالۍ بچیه څنګه یې؟ ګلالۍ وویل بابا شکر دی ښه یم تبه مې وشکېده. کریم کاکا وویل معلم صاحب زه هم دا یوه لور لرم د خدای تعالی کارونه دی بل اولاد مې نسته. ما وویل
افسوس ته زوی نه لرې؟ کریم کاکا په یوه سړه اسویلي وویل. معلم صاحب 3 زامن مې مړه سوي دي. دا 2 ورځې کېږي چې ګلالۍ ناجوړه وه. زه او مور یې هم ورسره ناروغه وو. ځکه ګلالۍ پر ما او مور یې ډېره ګرانه ده. ما وویل دا دې خدای تعالی در پرېږدي او خدای تعالی دې نور اولادونه هم درکړي. د کریم کاکا مینې چرګ د کږدۍ مخې ته راوست. ما ورته وویل کریم کاکا د چرګ د حلالولو ضرورت نشته، مګر دوی ونه منله او کریم کاکا چرګ حلال کړ. د کریم کاکا مینې ژر ژر چرګ له پوسته وکښی او ګلالۍ نه غری ورسره برابر کړي. دوی دواړې د چرګ په پخولو بوختې سوې. څه ګړی وروسته کریم کاکا ګلالۍ ته وویل ورسه د کلي خلک خبر کړه چې راسي او معلم صاحب وګوري. ګلالۍ په منډه ولاړه. څو دقیقې وروسته 10-12 تنه سپین ږیري راغله. ټولو په ډېره مینه له ما سره روغبړ وکړي او ټولو زما په راتګ خوښي څرګنده کړه. ما به هغو ته وویل چې تاسې هغه وخت زما په راتګ خوشحالي وکړئ چې زه ستاسو خوښ سم. یوه سپین ږیري وویل دا یوه خبره چې زموږ لمونځ په جمع سي زموږ دپاره ډېر لوی شی دی. ما ورته وویل دا خو به ضرور کیږي، خو زه به هلته کامیابه سم چې ستاسو بچو ته تعلیم ورکړم. سپین ږیري وویل کریم خانه د دې ملا صاحب سره دې څنګه پرېکړه کړې ده؟ باید ښه یې وساتو چې راڅخه ونه تښتي. کریم کاکا وویل ما خو تاسې ته پخوا ویلي دي چې ما له ده سره څه نه دي ویلي. ده ویل زه ستاسو ملایي کوم. ما ویل راځه، تر دې زیاتې خبرې مې نه دي سره کړي، اوس به یې وکړو. د کلي سپین ږیري تاسې یاست، هر ډول چې ستاسې خوښه سي هماغه زما خوښه ده. سپین ږیري وویل کریم خانه ته زموږ د کلي مشر یې، په دې خبرو زموږ کار نسته. هر څه چې ستا خوښه ده هماغه زموږ خوښه ده. ما ورته وویل تاسو خو ودرېږئ چې زه ستاسو خوښېږم او که نه، کوم خوښ سوم هلته به بیا دا خبره وکړو. سپین ږیري وویل دا صحیح نه ده، دا اوس به دې ملایي خلاصوو چې ستا هم زړه ولګېږي او زموږ هم. ما وویل ښه دی 3 ورځې ودرېږئ، د ملایي تر معلومېدو نورې خبرې ډېرې دي چې هغه سره معلومې کړو. د ملایي پرېکړه اسانه ده. سپین ږیرو وویل نورې خبرې نو څه خبرې دي؟ ما وویل اول دا را سره معلومه کړئ چې خپل هلکان او کوچنۍ نجونې به زما په لاس راکوئ چې درس ورته ووایم. د درس ځای او مینه راته وټاکئ. 3یم د درس سامان به راته یاروئ. سپین ږیرو په هېښتیا سره کریم کاکا ته وکتل. د دوی د کتو سره داسې معلومېده چې زما په خبرو بیخي پوه نه سوه. کریم کاکا ورته وویل د معلم صاحب خبرې ډېرې درنې دي، موږ باید ټولې ومنو ځکه دی زموږ په ګټه پسې دی. دی وایي باید زموږ هلکان او کوچنۍ نجونې ټول سبقونه ووایي. دا خبره ما پخوا ورسره منلې وه، تاسې به یې هم منئ، یوازې د لمانځه او اوداسه ملا نه دی. سپین ږیري وویل ښه دا درس سبق ته وایي، موږ په دې خبرو نه پوهېږو. ښه دی ته خو د ده په ژبه پوهېږې او ګوره موږ سپین ږیري یو د ده په خبرو نه پوهېږو، نو زموږ کوچنیان به څنګه د ده په خبرو پوه سي؟ ما ورته وویل زه ستاسو د کوچنیانو سره د هغو په ژبه خبرې کوم، زه هغوی پوهولی سم. تاسې خپل بچیان زما ولاس ته راکړئ او یوه میاشت وروسته یې وګورئ چې څومره توپیر کوي. سپین ږیرو وویل ښه دی ته پوسه او کریم کاکا څه ډول چې تاسو خوښه کړه زموږ قبوله ده. کریم کاکا وویل اوس باید د یوې کږدۍ انتظام وکړو ځکه دی زموږ سره په تنګېږي. کږدۍ به په ګډه ور رانیسو. د سپارلي لپاره به زه خپله اسپه ورکړم، کډه به یې زموږ له کډو سره یو ځای بارېږي. کږدۍ او نغری به په ګډه برابر کړو. ډوډۍ او چای به یې تل زموږ په کور کې وي. دی د وارې سړی نه دی لکه نور ملایان چې په وار سره ډوډۍ ورکړو. سپین ږیري وویل یا دا صحیح نه ده، ډوډۍ به د ټول کلي خوري او زکات و خیرات به د ټول کلي اخلي. کریم کاکا وویل دی تاسو د نور ملایانو په ډله کې مشمارئ او دی هغسې ملا هم نه دی لکه چې تاسې خیال کړی دی. په اصل کې دی ښه مرزا هم دی، کور په کور ګرځول د ډوډۍ دپاره مناسب نه دی. سپین ږیري وویل داسې ووایئ چې دی زما مرزا دی، په تاسې اړه نه لري. کریم کاکا وویل کمبختو تاسو ولې د هرې خبرې څخه خبره جوړوئ؟ زه وایم چې دی یو شتمن سړی دی، تر اوسه پورې سرکاري لوی کاردار و. دی د ټوک په خوراک نه دی امخته، له موږ سره په یوه پښتو بند سوی دی، خپله پښتو یې وپالل.
خپله لویه رتبه یې پرېښول او راغلی زموږ سره په دې تورو کږدیو کښې زموږ دپاره ژوند کوي. تاسې ووایاست چې دی لکه نور عادي ملایان کور په کور وګرځي؟ د کریم کاکا زړه نور څه ویل هم غوښته، خو ما یې خبرې پرې کړې او ومې ویل کریم کاکا پروا نه لري، د دوی خبره به ومنو، څرنګه چې د دوی زړه وي هغسې به وکړو. دوی د خوا نه بده وي. د کریم کاکا ماینه چې نغري ته نږدې ناسته وه او چرګ یې سورکاوه راولاړه سوه او سپین ږیرو ته یې داسې وویل خان کاکا تاسو ته معلومه ده چې موږ نارینه اولاد په کور کې نه لرو. تاسو خو ټول شکر دی 2-3 زامن لرئ، څه کېږي چې تاسو دی زموږ اولاد وبولئ او په دې قانع سئ چې دی به همیشه زموږ سره وي. د کریم کاکا د ماینې خبرې سپین ږیري یو څه قانع کړه او اکرم خان خپلو ملګرو ته د قناعت لپاره داسې وویل رښتیا د زموږ او ستاسې ډوډۍ توپیر نه کوي. شکر موږ او تاسې د یوه کور خلک یو. ما خو دا د ورسره ومنله او خپلو ملګرو ته یې وویل تاسې هم باید قانع سئ. ما خو چې څه ویل هغه یوازې زما خبرې نه وې بلکې موږ ټولو غوښتنه کوله. اوس چې زموږ او ستاسې د کور توپیر نسته، د دوی د کور او زموږ د کور هم توپیر نسته، دوی هم قانع سول. د اکرم خان ملګرو یو بل ته سره وکتل او له ناکامۍ دا خبره ومنله، خو یوه پکې داسې وویل دا خو به ومنو چې ډوډۍ به یوازې ستاسو خوري، مګر زکات او خیرات په باره کې خو یو څه خبرې وکړي. ما وویل دا خبره زما او ستاسو ترمنځ سته، دا خبره به هلته له تاسو سره کوم کله چې تاسو زما نور شیان ومنل، ځکه که تاسو خپل اولادونه زما ولاس ته راونه سپارل او د هغو د تعلیم شیان مو برابر نه کړل، زه ستاسو سره نه پاتېږم، ځکه زموږ مهربانه حکومت 12 کاله د دې دپاره روزلی یم چې د دې وطن بچو ته تعلیم ورکړم. که ما ته خپله دنده راونه سپارل سي، که تاسې هر څه راکړي، زه له تاسو سره نه پاتېږم. زه دلته د دې دپاره نه یم راغلی چې تاسې ما ته ښه ډوډۍ راکړي او یا ډېر زکاتونه راکړي. زه په خپل کور کې هر څه لرم او هیڅ شي ته اړتیا هم نه لرم. که زما زړه بېکاره وخت تېرول وغواړي په کور کې هم ښه ژوند کولی سم. تاسو که غواړئ چې ما خوشحاله کړئ او د خپلو اولادونو راتلونکی وخت ښه کړئ، زما سره د خپلو اولادو د تعلیم په لاره کښې مرسته وکړئ. زه که ټوله ورځ ډوډۍ ونه خورم هیڅ پروا نه لري، مګر که مې 1 دقیقه خوشي او بېکاره تېره سي زه ډېر خوابدی کېږم. زه ملا یم او داسې ملا نه چې ستاسې ملایي صرف د زکات دپاره کوم، خو زه دا یو هم نه غواړم، فقط زما موخه ستاسو د اولادو تعلیم او تربیه ده. اوس تاسې زما د زکات په باره کې هیڅ فکر مه کوئ، ما ته صرف 2 وخته ډوډۍ راکوئ. زه نور څه نه غواړم، ځکه زه د زکات مستحق نه یم او شرعي حق هم نه لرم چې زکات قبول کړم. زکات د مسکینانو حق دی او زه مسکین نه یم. که تاسو زما سره د زکات په باره کې خبرې وکړې، سربیره پر دې چې خوشحالېږم نه بلکې ډېر به خوابدی سم. ګلالۍ او مور یې دواړو زموږ خبرو ته غوږ نیولی و، تر څو چې د کټوې بوی پورته سو او که ما خبرې نه وای بس کړي، په باور سره ویلی سم چې کټو به یې سوځلی وای. زما د خبرو د بس کېدو سره سم دوی خپلې کټوې ته متوجه سوې. د ګلالۍ مور ژر ژر چمچۍ په کټوه کښې وښوروله او ګلالۍ راولاړه سوه. غونډه منډه د پلار و مخ ته کښېنستل او اکرم خان او ملګرو ته یې داسې وویل د خلا دمه نه ده سړه سوې او ستړیا یې نه ده ختلې. تاسې ورسره هغه خبرې شروع کړي دي چې باید 2-3 ورځې وروسته مو کړي وای. د اکرم خان په ملګرو کې یوه وویل راځئ چې اوس ولاړ سو، دا خبرې به بیا خلاصې کړو. ګلالۍ رښتیا وایي، 2-3 ورځې وروسته به دا خبرې وکړو، تلوار څه ته کوو. اکرم خان او ملګري یې پاڅېدل. کریم کاکا ډېر ورته وویل چې ډوډۍ وخورئ، خو هغوی پاته نه سول او خپلو کورونو ته ولاړل. د دوی د تګ څخه وروسته کریم خان کاکا خپلې مینې ته وویل د ګلالۍ مور یې لکه چې کټو دې وسوځول. د ګلالۍ مور وویل یا ونه سوځول سوه، نږدې وه چې سوځلې وای. ګلالۍ وویل بوی یې پورته سو، زما او د ابۍ خبرو ته غوږ و او کټو مو هېره کړه. کریم کاکا وویل که تاسو داسې سوځولې کټوې په معلم صاحب وخوړلې نو نږدې ده چې دی به زموږ څخه ډېر ژر وتښتېږي. ګلالۍ په جواب ورکولو کې د مور د مخه سوه او ویې ویل که خدای کول بیا به داسې نه کېږي. کریم کاکا وویل وبه کتل سي. ما وویل
تر تاسو زیات نه یم چې تاسو یې خورئ نو زه تر چا زیات یم. زه د نس سړی نه یم او زما د نس هیڅ غم مه خورئ. د ګلالۍ مور وویل ډوډۍ تیاره ده. کریم کاکا وویل رایې وړه. ډوډۍ یې راوړه. ما او کریم کاکا جلا او ګلالۍ او مور یې جلا ډوډۍ وخوړل. تر ډوډۍ وروسته مو ښه د مزې چای وڅښلې. تر هغه وروسته مو اودسونه او لمنځونه وکړه. د لمنځو وروسته زه د یو څه قدم وهلو په نیت د کږدۍ څخه لرې ولاړم او هلته لرې پر یوه کوچنۍ غونډۍ کښېنستم او د خپل ژوند دغې توپانۍ دورې په چورت کې ډوب سوم. مور او پلار، ورونه او نور خپلوان مې سترګو ته دورې دورې کېدل. د مور مهرباني، د پلار مینه او د ورونو ګرانښت او دا چې زما په ورکېدو به د دوی څه حال وي، زه ډېر وژړولم او په خپل دغه کار ډېر پښیمانه سوم. له ځانه سره به مې وویل چې سبا به په موټر کې کښېنم او سیده به د کور پر خوا ځم. ځان ته مې په خپله ډېره لارښوونه وکړه او ځان مې ډېر ملامت کړ. د دغه خیال په کولو مې زړه یو څه ارامه سو او کرار کرار د کږدۍ خوا ته رهي سوم. کږدۍ ته لا نه وم رسېدلی، د کوزې خوا څخه یوه ښځه را روانه وه. داسې معلومېده چې پر اوږو یې یو څه بار وي. زه او ښځه بیخي سره نږدې سولو. ما هغه وپېژندله چې هغه ګلالۍ وه. هغې ما ته وکتل. د هغې پر اوږو د اوبو ژی پروت و. داسې ښکارېده چې ډېره ستړې سوې وي، ځکه پر سپین تندي یې خولې د ملغلرو په شان روانې وې او مخ یې یو څه سور ښکارېده. هغې صرف یوه پله ما ته وکتل او بیا یې سترګې کښته واچولې. کږدۍ نه ښکارېده ځکه زموږ او د کږدۍ تر مابین یوه کوچنۍ غونډۍ وه. موږ دواړه چپ روان وو. اخر ما ورته وویل ګلالۍ ته خو نن ډېره ناروغه وې، په دې ناروغۍ کې دونه دروند پیټی ولې وړې؟ او کریم کاکا او ابۍ دې څنګه پرېږدي چې په دې ناروغه صورت دونه دروند ژی پر اوږو واخلې؟ ګلالۍ وویل هغوی راته وویل خو ما ونه منل. موږ په داسې پیټو اموخته یو، دا موږ ته دروند نه ښکاري. ما وویل صحیح ده، مګر څوک چې ناروغه وي داسې نه کوي. ګلالۍ د حیا ډکې سترګې یو وار بیا راواړولې او په ډېر حیاناک اواز یې وویل ته چیرې تللی وې؟ ما وویل هسې چکر مې واهه. ګلالۍ وویل لکه چې زموږ په کږدیو کې دې زړه په تنګ سو. ما وویل یا زه ډېر خوشحاله یم. ګلالۍ وویل هلته د غونډۍ پر سر پر زنګنو ناست وې او ډېر خوابدی ښکارېدې. ما وویل یا هیڅ خوابدی نه یم. ګلالۍ وویل ما په خپله ولیدې او زه دې څنګ ته تېره سوم. ما وویل تا هلته څه کول؟ ګلالۍ وویل په اوبو پسې تلم، د غونډۍ په هاخوا کاریز دی. ما ورته وویل ته خو اوس د کښتې خوا راغلې. ګلالۍ وویل په کس دې مې لاره کږه کړه. ما ورته وویل ولې؟ ګلالۍ وویل دغسې. ما ورته وویل دا ژی به در سره واخلم، ته یې ستړې کړې یې او ناروغه هم یې، خدای دې نه کوي بیا ناروغه نه سې. ګلالۍ وویل یا زه نه ستړې کېږم او ته به مې وشکېده بیا نه راځي. ما ورته وویل خدای دې همداسې وکړي. هغې یو وار بیا په داسې حال کې چې حیا یې له سترګو څڅېده یو وار بیا ما ته په ځیر سره وکتل او په کتو کې یې ما ته وویل ډېر خفه ښکارې. ما ورته وویل یا هیڅ خفه نه یم. ګلالۍ وویل ته رښتیا له موږ سره پاتېږې؟ څرنګه چې ما د بیرته تګ نیت کړی و او ګلالۍ ته مې درواغ هم نه سوای ویلی، نو ځکه ما هغې ته د هو او یا جواب ورنه کړ او غلی پاته سوم. هغې بیا وویل ما وویل چې خوابدی سوی یې، زموږ ژوند خو داسې ژوند نه دی چې څوک زموږ سره ژوند وکړي. زه حیران وم چې دې ته څه ووایم. زما په وجود کې یو عجب کشمکش و. عقل ویل ورته ووایه چې ستاسو سره نه پاتېږم، خو زړه دا خبره چیرې منل. زما سکوت د ګلالۍ حال هم بدل کړ، تر دې چې ملالې سترګې یې له اوښکو ډکې سوې او په تګ کې یې په ښکاره توپیر راغلی. بالاخره زما عقل د زړه په مقابل کې ناکامه سو او ورته ومې ویل ګلالۍ زه چې تر څو ژوندی یم ستاسو سره به یم. ګلالۍ وویل دا جواب دې ولې وختي نه راکاوه؟ ما ورته وویل ما د خپل زړه سره مشوره کوله. ګلالۍ وویل نو زړه څه مشوره درکړه؟ ما ورته وویل چې زړه مې راته وویل تر څو چې ژوندی یې د ګلالۍ سره به یې، او که ته ځې نو زه نه در سره ځم. قدرمنو دوستانو دا برخه پر همدې ځای پای ته رسیږي.
هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې د الله په امان.